ځوانان اوري ها ځوانان شاعران اورم ویم څوک زیات اوري زه خو چې څوک هم ښه شاعران مخې له راځي په دا اوس وخت کې په ټولنیزو رسنۍ باندې خو زما زیات هڅه شاه صاحب دا ده چې زه لوست وکړم د فیسبوکي دا چې کومه د ټولنیزو رسنۍ دا نن سبا خلک ډېر هغه کوي خو زما زیات خپل فکر دا دی چې په کتاب کې چې کومه خبره له ذهن کې تېره شي هغه په ذهن کې پاتې کېږي او دا چې واورېدلی شي په دې موبایل او یا په څه کې که نه نو لکه د هغه شانه کې پاتې نه شي دا زر هېره شي ښه نو زه د اورېدو په ځای باندې زیات زما هغه ته لوست دی صحیح زه لوست زیات کوم صحیح دی جی کوم ملګری شعر ښه وایي ښه وایي که ښه لیکي ښه لیکي ښه وایي نه ستا دوه خبرې دي انداز د زیاتو خلکو داسې چې شعر داسې ډېر ښه نه وي او انداز یې ډېر ښکلی وي نو هغه شعر دومره په خلکو ښه ولګي ښځه ښه لیکي ښه ولګي ښه لیکي دا سوال دوه کوو ده په اوس وخت کې خو ډېر تکړه تکړه خلک شته او ډېر ښه شعر لیکلی کېږي زه به د ودان عثمان خیل صاحب مثال ورکړم چې په اوس وخت کې ډېر ښه شعر لیکي بیا بخزاده دانش صاحب ډېر ښه شعر لیکي نو نور داسې ډېر زیات دي ډېر تکړه تکړه خلک شته جلال خلیل صاحب زموږ د خلیلو د خاورې پېښور د هغه کتابونه هم شته دي هغه ډېر ښه شعر لیکي داسې په باجوړ کې زما په خپلو لکه خاوره ده هلته ډېر ښه شاعران دي اشنا باجوړی صاحب دی محسن خیلجي صاحب دی باچا زاده حیران صاحب نور ډېر تکړه تکړه ملګري دي ډېر ښه شعر لیکي صحیح دا ښه ده چې کومې نامې دې واخیستې د باجوړ د سیمې نو دا خلک افغان ټي وي نازولي دي او د مشرانو په د ایوارډ دستوره کې نازولی شوي دي باچا زاده حیران صاحب هم نازولی شوی دی افغان ټي وي دی ودان وي بیا چې کوم دی نو لقمان کیمور صاحب نوشاد کیمور صاحب یو لقمان کیمور صاحب هم شته او لقمان کیمور صاحب هم شته یو نوشاد کیمور صاحب دی بیا چې کوم دی نو یو چې نور هم ډېر دي سایار صاحب شو داسې اوس په کمیس کې بدې ځوانانو کې د هلکو دا په دې ځوانانو په زمره کې هم نازولی دی نوم یې ما نه هېرېږي سوري هلک ډېر ښه هلک دی ډېر ښه لیکل کوي ځوانانو کې دی دا نه ډېر شته ملګري تکړه صحیح بس ښه ده چې بس مطلب دا چې ستا د چې کوم د خوښې خلک هم دی نو د هغه هم ماشاءالله معیاري او دغه دي نه ډېر تکړه تکړه خلک او بیا د کتابونه زما زیاته هڅه دا چې زه ما خپله یو داسې د ټولنیزو رسنۍ لرې یو کار پیل کړی دی زه هڅه کوم چې کتاب ته خلک اماده کړم د یو ښه شاعر کتاب راوالم او د هغې نه یو غزل دوه غزل یا درې غزل انتخاب کړم او ویې وایم په خپل غږ باندې ملګرو سره یې شریک کړم په دغه یو خاطر بنیاد مقصد پکې دی که چېرته د یو چا یو شعر یو خوښ شي یو غزل خوښ شي او هغه زما په برکت باندې هغه کتاب واخلي او کتاب ولولي صحیح دی جی صرف لیکل کوئ که نه څه داسې ترنم هم کوئ نه ترنم زما غږ داسې نه دی چې ما چېرته هڅه نه ده کړې ترنم نه شم کولی صحیح دی خوښ دي ډېر زیات مې خوښېږي او اورم ډېر زیات اورم موسیقۍ تړون ورسره وشي یا ترنم دی صرف خوښ نه ترنم چې کوم یو موسیقي خو ځان له جلا یو خوند لري هغه خو یو بل هغه که نه زه اورم دا ښه سندرغاړي چې څوک ښه انتخاب کوي نو اورم صحیح دی جی نو دا چې کوم ستاسو کوم کلامونه دي څه ویلی شوي دي چېرته چا هڅه کړې او ویلی شوي دي یو سندرغاړی دی آصف کمال هغه دوه درې غزلې زما ویلي دي یو بل نوی هلک دی عدیل یوسفزی هغه ویلي دي داسې نور لږ داسې ملګرو ویلي دي خو دا ده چې دا بیا آصف کمال زیاتې کړی چې دلته راغلی او دلته ستا کلام ونه ویلی پکار دی چې ویلی بهرحال ډېره ښه ده چې ویلی شوي هم دي نو مطلب دا چې د شاعر یا د لیکوال حوصله افزایي وشي چې په نه داسې وي موږ هڅه دا وي زه دغه خبرې په حق کې هم داسې نه یم چې یاره خامخا دې زما غزلې خلک ووایي ما کله تر ننه پورې لکه دا چاته نه دي ویلي چې تاسو دې زما غزلې وایي او نه مې په دا خاطر چاته لیږلي دي البته د ډېرو ملګرو سره مې پکې رابطې شته کله غوښتنه وکړي د انتخاب زه کوم که نه نو هغې دپاره زه د ملګرو غزلې مې لیږلي خو خپل مې په دا خاطر چاته نه دي لیږلي چې زما غزل دې وویلي صحیح ښه ملګري دي کوم یو دي شته دلته پېښور کې په پېښور کې په شاعرانو کې
شته ډېر دي دلته تاسو ته به زما ځای معلومي راځي دکان ته ډېر ملګري راځي د منیر بنیري صاحب پورې دا ټول راشي چکر راولګئ خو ودان عثمان خیل صاحب په ټولو کې ماته بیا ډېر زیات ګران په دا خاطر دی چې زه ورسره د ډېر وخت نه ډېر نږدې پاتې یم